قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا حال دې کافرانو یا حال د منافقانو اعتقادیو كمثل الذي پشان د حال د هغه کس استوقد نارا چې بل کړور فلما ضاق ما حوله هر کلا چې رڼا کړه دی ور چافیره د بلون کنا ذهب الله بنورهم بوتل الله رڼا د دوینا وترکهم او فری خدا دوی لرا فی ظلمات پتیارو کی لا یبصرون چې سنویني ما پرون تاسو ویل کدا مثال شي د منافقانو فلما ذات ما حوله نبیا مراد هغه دونوي ګټې دي چې دوی د کلمې ویلو په وجبانې ترلاسه کړي مال محفوظ شو جان محفوظ شو عزت محفوظ شو او ترکهم فی ظلمات لا یبصرون دا پس د مرګ نه دغه اقرار د دوی په ګټه باندې نه تمامېږي او کدا مثال شي د کافرانو فلما ذات دا تعبیر دی د خورېدو د توحید نه په مکی والاو کې چې کوم صحابه کرام یا هغه خلک چې چاپیره د مکې نه اوسېده د هغوی د ایمان دراوړو په وجه باندې کافرانو شدت واخیسته بالاخره الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه مهاجر کړ د صحابه په شمول او مشرکین مکه او مغسې تیارو کې پاتې شو صمن کاڼه دي بکمن ګونګیان دي عمي ړانده دي فهم لا یرجعون پس دی نه واپس کېږي د خپل کفر نه د خپل منافقت نه او کصیب من السما یا حال دی پشان د ډیر باران دی چې وی دا باران د برنه فيه ظلمات چې پاغي کې تیاری وي ورعد غرزار او برق برخناوي يجعلون اصابعهم جديد دوی سرونه د ګوتو خپل فی اذانهم په خپل غوګونو کې من الصواعق د وجه د چانه سخت اوازونو نه حذر الموت د وجه د یره د مرګ نه والله محیط بالکافرین الله ګرا چون کې د کافرانو تشبیه کې ما پرون درې طریقې بیان کړې یا تشبیه د جزء د جزء سره یا تشبیه د کل د کل سره یا تشبیه د هيئت د هيئت سره یکاد البرق نزیوی برېخنا یختف ابصارهم چې او تختې د سترګې او نظرونه کلمہ ظالهم مشوفی هر کلا چرنا او شدوی تا مشوفی رنا دی روان شي پاغي کې اشاره کوي دیتا چې د منافقانو ایمان دا او اظهار د کلمې دا د دنیوي مفاد باندې بنا ده چې کله دنیا فائدہ په اسلام کې ویني کلمه وای او چې کله فائدہ پکې نه به اسلام ته تیار نه و اذا ظلم علیهم قاموا کله چې تیار شي په دوی باندې ودرېږي ولو شاء الله لذهب بسمعهم كغوختي الله نخامخه بوتلی به تختولی به روان کړي به بسمعهم غوګونه د دی او ابصارهم مسترګې د دی مراد تناغه د اوریدو قوت او د لیدو قوت ان الله على كل شيء قدير بشک الله په شی باندې قدرت لري یا ایها الناس د تعام خطاب وي خو مراد تنا مشرکین دي په لفظ اعبدو کې وته اشاره ده فلا تجعلوا لله اندادن کی اشاره ده ورته اے خلقو بندگی وکي د خپل پروردگار معنا دا د وحدوا ربکم ذکر هر عبادت قران کې چې ذکر شي مراد تنه توحید وي او دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه رايدا الذي غذات خلقكم چې تاسو پیدا کړی استي والذین من قبلكم او کسان چې پیدا کړی تاسو نه وړاندې لعلكم تتقون بمعنی مکړی یو دا چې لعل په معنا د کې باندې شي د لپاره چې تاسو د عذاب نه بچ شئ او دویم دا حال له دا عبادت دواونه معنا د الله بندگی وکي خو په داسې حال کې چې امید لري دا غینا دا غنا د بچ کېدو د عذاب الذي اغذات جعل لكم الارض فراشا چې ګورځول دا جوړ کړی تاسو ته پر ازمکه فرش والسماء بنان او اسمان چت وانزل من السماء ماء او راوري د برن باران فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسراوباسي پاغي باندې د میوونه خوراک تاسو د پاره فلا تجعلوا لله اندادا هغه معنا اصطلاحي د ند نه مراد چې هغه مساوي ته ویل شي
بلکې دلته معنا نفس شریک دی. فلا تجعلوا لله مگر زوی د الله د پاره شریکان وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ چې دغه شریکان نه څه شی پیدا کولی شي نه چاته رزق ورکولی شي. پیدا کوونکی او رزق ورکوونکی صرف یو الله دی. وان کنتم فی ریب که تاسو په شک کې مما دا کتاب نزلنا علی عبدنا چې موږ را لېږلی په خپل بنده باندې فاتو بصورت من مثله راوړئ یو صورت د دې قرآن په شان. دویم معنا مې کړې فاتو بصورت راوړئ یو صورت من مثله چې دغه صورت دا وی د هغه چانه چې مماثل وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ودعوا شهداءکم لیکن لومړنۍ ترجمه مضبوطه رستنۍ دونه مضبوطه ترجمه نه ده او د هغې د مضبوطوالي وجه هغه سورت یونس 38 نمبر آیات و. ودعوا شهداءکم راوغواړئ خپل مددګاران علما بلغا فصحا خطبا من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی. فإن لم تفعلوا کچره تاسو دا کار ونکړه ولن تفعلوا هیڅ چره بیا ونه کوئ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره یرو کې د هغې اور نه چې خشاک د هغې به خلک وي او کاڼي یا مطلق کاڼي یا هغه د هغې هغه کاڼي چې دوی بندګي کوله دنیا کې او یا مراد د دې نه سنګ زغال. اعدت للکافرین تیار کړی شوی دپاره د کافرانو. وبشر الذین آمنوا زیر ورکا کسان ته چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي په طریقه د نبي باندې ان لهم جنات تجري چې بېشکه د دوی دپاره باغونه دي چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه ولې کلما رزقو منها هره پیره او هر وارې چې خوراک ورکړی شي دوی ته منها د دې میوونه من ثمرة میوه رزقا دپاره د خوراک قالو وای دی هذا الذي رزقنا من قبلو دا د مثل د هغې چې راکړل شوی موږ ته مخکې. دا مې ځکه وویل پرون مې تاسو ته دې وجه ویلې وه چې هذا کې دې موجود ته اشاره ده او رزقنا هغه خوړل شوی دی هضم شوی دی وتلی دی. نو څنګه وایي چې دا موجود هغه دی چې موږ خوړلی او تا چې خوړلی دا خو ډېران ته ورسېده او تا چې وخوړی هغه خو چې دی نو خوله شوله نو دا څنګه هغه کېدلی شي. د دې وجه نه ما معنا وکړه هذا الذي رزقنا من قبل دا مثل د هغې دی چې راکړل شوی موږ ته مخکې. د مخکې نه مراد یا دنیا یا په جنت کې خو د دې نه هغه اول ځل خوراک هغه ته نه څه دی مستثنا دی او که د دنیا په نسبت ته بیان شي بیا هغه هم پکې راځي. بیا هغه اشکال چې بعضې خلک دنیا کې ډېرې میوې خوړلې خو څه کوي چې لیدلې هم نه دي نو هغه څنګه وایي چې هذا الذي رزقنا من قبلو. د هغې یو معنا مې تاسو د رزقنا وعدنا وویله چې الله یې موږ سره وعده کړې وه. دویمه معنا الذي وفقنا چې موږ ته توفیق راکړل شوی د عمل د دې دپاره. واوتو به متشابهه او وربکړل شي دوی ته دا میوه یو شان په رنګ کې په خوند کې به یو شانتې نه او دوی کې لوی حکمت دا دی چې د الله رب العزت قدرت ته اشاره ده. یو شانتې شی دی چې ګورې سترګې فرق نه شي معلومولی خو چې خولې نه یوسې خوړ کې فرق معلوم شي. دا رستنی د مخکیني نه ډېر مزدار دی. ولهم فیها ازواج دوی دپاره په دې جنت کې بیبیانې وي مطهرتون پاکې کړی شوي د امراضو نه او دارنګې بد اخلاقیو نه د دې ټولو ګندګیو نه به صفا سوتره وي. وهم فیها خالدون او دی به په دې جنت کې همیشه وي. معنی دائمون لا یموتون فیها ولا یخرجون. معالم التنزیل معنا کوي ان الله لا یستحی دا دفع ده د معارضې چې خلکو کړې وه په قرآن باندې چې دا څنګه د الله کتاب دی چې وړې وړې خبرې پکې دي. الله د هغې جواب کوي ان الله لا یستحی الله شرم نه کوي الله حیا نه کوي الله باک نه ګڼي الله نه پرېږدي. څلور معنی مې پرون درته کړې ان یضربه مثلا چې بیان کې یو مثال. امام قرطبي دا ان یضربه مثلا معنا کوي ان یجعل شیئا مثالا لشیء یو شی د بل لپاره څه وګرځوي مثال او نمونه. بعوضة د ماشي فما فوقها یا زیات د ماشي نه زیاتوالی یا په جسامت کې لکه نور حیوانات شو او یا په سپکوالي کې لکه د ماشي وزر شو. فاما الذین آمنوا پس هغه کسان چې ایمان ولري فیعلمون هغې پوهېږي او عقیده لري انه الحق من ربهم چې دا مثال برابر دی د ممثل سره د طرفه د رب د دوی نه. ځکه د حق معنا ډېرې ما تاسو ته کړې وي. یو معنا د هغې برابروالی د مثال د چا سره د ممثل سره دا چې د چا دپاره مثال ګرځول شوی دی دا د هغې سره بلکل برابر دی. واما الذین کفروا او هغه کسان چې کفر یې کړی دی فیقولون پس هغې وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا
څه غوښتلي دي الله په دې مثال سره. الله فرمایي حکمت یې دا دی یضل به کثیرا بلارې کوي الله په دې باندې ډېر ویهدي به کثیرا او هدایت کوي په دې سره ډېرو ته وما یضل به الا الفاسقین او نه ګمراه کوي په دې باندې مګر بدکاره خلک. فاسق الخارجین عن حدود الایمان روح المانی معنا کوي هغه چې د حدود ایمان نه بهر وځي. الذين کسان ينقضون عهد الله د عهد نه مراد یا توحید دی یا فطرت اسلامی دی چې په هغې باندې هر انسان پیدا کېږي. ماته یې لوز دا الله وروسته د محکموالي د هغې نه مراد د محکوموالي نه عقل ورکول دی انسان ته چې په دې باندې خپل خالق وپېژني. ویقطعون ما امر الله به او قطع کوي هغه څه چې الله حکم کړی په هغې باندې ان یوصله د یو ځای کولو. الله حکم کړی چې رښتې پالئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم سبب ګرځولی دی د برکت د عمر، سبب یې ګرځولی د پاره د زیاتوالي د رزق. ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې. اولئک هم الخاسرون دغه کسان همدوی پوره تاوانیان دي. کیف تکفرون بالله څرنګې تاسې کفر کوئ په الله باندې. پرون مې درته ویلي ابن کثیر معنا کوي کیف تعبدون معه غیره څنګه د الله سره د بل چا بندګي هم کوئ حالا کې وکنتم امواتا وی تاسو نش فاحیاکم الله شته کړلی ثم یمیتکم بیا به ووژني تاسو لره ثم یحییکم بیا به راژوندي کړي تاسو لره وروسته د مرګ نه ثم الیه ترجعون بیا به دې الله ته تاسې واپس کولی شئ. هو الذي خلق لكم ما فی الارض جمیعا الله هغه ذات دی چې پیدا کړي ستاسو پیدې دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دی ټول. فایده عامه ده هغه د نوعي وي که د جنس وي که دنیوي وي که اخروي وي. کوم شیان چې زموږ ستاسو په نظر کې مضر معلومیږي هغې کې که دنیا ګټه نشته د آخرت ګټه پکې ده هغه ده چې سړی د الله د مخالفت نه ځان وساتي. کله چې دغه شیان ګوري او بیا حدیث کې یا قرآن کې ورته راشي چې دی دپاره به د زقوم د ونې نه خوراک کوي نو چې تا زقوم دلته نه یې لیدلی ته به وایې زه مړه زقوم څه معمولي شی دی وبې خورم که نه خو چې دا دې لیدلی نو بیا ورته سړی تیارېږي نه دغسې مارو لړم راواخله. او دویم معنا مې ته کړې وه چې جمیعا معنا دا نه ده چې دې ټولو کې فایده ده. د جمیعا معنا دا ده چې دا ټول د الله د طرف نه دي. لکه صورت جاسیه مې درته ویلي 10 نمبر آیات جمیعا منه دا ځمکه اسمان دا که مسخر دي د دې تسخیر د چا د خوا نه دی؟ د الله د خوا نه. ثم استوى الى السماء بیا قصد وکړه الله طرف د اسمان ته یا اوچت شو په اسمان باندې فسواهن 7 سماوات نو برابر یې کړه هغې لره اوه اسمانونه وهو بكل شیء علیم او دا الله په هر یو څیز باندې د پوهه. وإذ قال ربک للملائکة هغه وخت چې ویل ستا پروردګار فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفه یقینا زه پیدا کوم په دې ځمکه کې فیصله کوونکی یا جانشین د پیریانو یا داسې قوم پیدا کوم چې بعضې به د بعضو خلیفګان جوړیږي. قالو اتجعل فیها ملائکو صرف د حقیقت معلومولو په خاطر دا خبره کړل او ملائک څه اعتراض په الله باندې نه کوي ځکه د ملائکو متعلق قرآن صاف فرمایي سورة تحریم کې الله فرمایي لا يعصون الله ويفعلون ما لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائک د الله د امر نه خلاف نه کوي اما هغه څه کوي چې الله ورته وایي. نو پاتې اعتراض کول په الله باندې دا خو ډېره لویه خبره ده. دا صرف د حقیقت ته معلومول دپاره. من هغه څوک یفسد فیها چې فساد به کوي په دې کې ویسفک الدماء او وینې به تویوي. د دې وجه ما تاسو ته پرون دو بیان کړه یا هغه احادیثو کې چې کوم کې صریح راځي چې دوی پوښتنه وکړه چې الله د دې خلیفه کار به څه نو الله ورته دا کارونه به کوي. یا د لفظ د خلیفتن نه هر کله چې دا جانشین د پیریانو شو نو د خلیفه او د اصل حکم یو وي. هغه څه چې اصل ته پیدا کېږي خلیفتن پیدا کېږي. د لفظ خلیفتن نه استنباط وکړه ونحن نسبح موږ ستا تسبیح وایو بحمدک سره د حمد ستانه. تسبیح په حمد مخکې کړله ځکه هغه مقام د تنزیه او حمد دا مقام دی د تحسین او د جمال او قانون دا دی چې صفایي دا په تزیین باندې سوي مقدمه وي. عام طور ته تاسو انسانانو کې ګورئ صفا جامع اعلی غوندې چې مخکې ولامبي نو تسبیح کې د الله رب العزت د هغه کمزورو صفتونو نه صفایي ده او حمد کې د الله رب العزت
هغه په ښایسته صفاتو باندې توصیف کول دي دې وجه نه دا یې وروسته کړی دی ونقدس لک او دارنګې پاکي بیانو ستا د تسبیح او د تقدیس منځ کې فرق مې پرون درته کړی و تسبیح هغه فی الحال او تقدیس په استقبال کې اوس ته تسبیح وایو آینده په نسبت باندې هم څه کوو ستا تقدیس کوو ان صرف دا نه چې دا اوس عاملین یې وروسته به نه یو نه اوس به م یو وروسته به م یو یا یو راجع د ذات ته بل راجع د صفاتو ته قال ویل الله انی اعلم ما لا تعلمون یقینا زه پوهېږم په هغه څه باندې چې تاسو پرې نه پوهېږئ